امرالله صالح د محسن داوړ له څرګندونو هرکلی وکړ. محسن داوړ څه ویلي دي؟ د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ د پرونی څرګندونو هرکلی کړی. داوړ د افغان جګړې په اړه ویلي چې پاکستان یو ځل بیا هغه تېروتنې تکراروي چې اوس یې سیاسي مشران پرې پښیمانه دي. محسن داوړ تېره ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې هغه غوښتل په ملي اسمبله کې د پاکستان په پېښور او کوټه کې د طالبان لخوا جوړ شوو غونډو په اړه خبرې وکړم او د پاکستان په اړه د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطرح شوو څرګندونو په اړه وضاحت وغواړم، خو د خبرو کولو اجازه را نه کړل شوه. محسن لیکلي ما ته اجازه را نه کړل شوه چې خبرې وکړم. د پاکستان حکومت غواړي څه پټ کړي. داوړ د پاکستان په ملي اسمبله کې د خپل خبرو یو لنډه ویډیو په ټویټر خپره کړې ده. هغه په دې ویډیو کې وایي چې له څو ورځې را په دې خوا په افغانستان کې حالت په مخ خرابېدو دی او د هغو اغېز دلته په پاکستان کې لیدل کېږي. له بلې خوا د څو ورځې راهیسې په پېښور او کوټه کې د طالبان لخوا غونډې کېږي. تر دې ورځ وړاندې امرالله صالح ویلي و چې د پاکستان پوځ افغانستان ته رسما خبرداری ورکړې چې د سپین بولدک بندر د بیرته نیولو په موخه به هر ډول پوځي هڅه د دوی د هوایي ځواک له غبرګون سره مخ شي. صالح زیاته کړې ده چې آیا کوم بل ثبوت ته هم اړتیا شته؟ محسن داوړ د خپل خبرو په ادامه کې د امرالله صالح د همدې ادعا یادونه کوي او غواړي چې په اړه وضاحت واوري، خو نور ورته اجازه نه ورکوي چې خبرې بشپړې کړي.